من أتى عرافا فسئل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها دا فرمای یی چې مو د ډېر ازواج مطهرات نه دغه خبره پښتنه کړې دو چې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره بیان کړې دو چې من أتى عرافا فسئل عن شيء یی چې کوم یو کس چې عراف ته راشي. عراف یو سړی ته هغه د تیر شوی زمانه د غیب خبره خلته بیانوي. لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. الله تعالی د دغه سړي د 40 ورځې لمونځ نه قبلوي. څومره زیات وعید دی چې یو سړی صرف داسې کاهن ته یا عراف سړي ته راشي دغه نه دی خبره پښتنه وکړو. او داسې کوم یو سړی چې داسې کاهن ته یا عراف سړي ته راشي او بیا د خبره تصدیق وکړو دا داسې دی لکه په نبی علیه الصلاه والسلام باندې چې څومره شاینر نازل شوی وي دا سړی د یغه ټول شاینو انکار وکړو. فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. او دا حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه دغه نه دا روایت چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي من اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 لیلہ. یا چې کوم سړی عراف ته راشي الله تعالی د دغه سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلوي. نو صرف کاهن سړی ترتاګه عراف سړی ترتاګه دغه پر تا کو وجب باندې الله تعالی نبی علیه الصلاه والسلام څومره زیات وعید بیان کړی دی. نو په چار د چې مشت خپل زونه د کهانت نه وساتي خپل بچونه خپل شزونه د کهانت نه وساتي او مشت خپل کاهن نشي جوړ او د کاهن ته د تاګه می ذریعہ نشي جوړه او می کاهن ته ورهنشي. الله تعالی د مشت ست د دین سمجھ